واده دی او د واده ړومبی شپه ده الله اکبر کو د کټه ودنګل ناوې رونی ورستون چرته ورته او بیبي په یو زړه کې دوه محبته نه ځایږي یا به تا سره محبت کوما او یا محمد رسول الله سره خوب می ولید چې زما محبوب په وینو باندې رنگ د احد په میدان کې پروت دی ناوې ورته وایي چې حنظله ما خو په رڼا کې لیدلی یم لې د واده ړومبی شپه دې ده سمله د الله بنده په ژوند کې دا شپه ډېره د خوند او د مزې وي سمله ورته یو ناوې والله کټینګېدی شمه اناوې ورته وایي چې ما خو په رڼا کې لیدلی یم نه نو که ته لاړې ولته شهید شوې نو زه به د قیامت په ورځ څنګه پیژنم چې دا زما خاوند نو حضرت حنظله لستوڼی وشلولو ویل بیبي وګوره د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې چې د چا لستوڼی شلیدلی وي دا به ستا خاوند وي او منډې لاړو جنگ شروع کړ چې جنگ شروع کړ حنظله مو لګېدو انا لله و انا الیه حضور علیہ السلام حکم وکړو چې د احد شهیدان غسل مه ورکوئ خپلو کپړو کې دفن کړئ جبریل راغی وی یا رسول الله حنظله ړومبی شپه د واده وه د کوره چې راتلو غسل یې نه و کړی نو ماته الله حکم کړی چې حنظله له به ملایکې غسل ورکوي اوس حدیث کې راځي د حنظله نوم چې محدثین ذکر کوي نو حنظله غسیل الملائکه هغه حنظله چې ملائکو ولا غسل ورکړی عزیزانو د عشق دا مقام دی چې په عشق قربان شي ملائک بستا غسل کولو لراځي او عاشقی لنډ غوندې تعریف دی لنډ حضرت ابو هریره عاشق په تمام روایت د حدیث کې د ابو هریره نه زیات روایت چانه ندی منقول ولی ځکه چې لیونی روټه جامې اوبه نه خوراک سکاک دې څه دی د خدای بنده زما خوراک تمام تن میں د رنجو پسې روړوي تمام تن میں د رنجو پسې روړوي خو په ما د تورو سترګو یو نظر وي زما خوراک د ستورو سترګو یو نظر دی بس چا راته وګوري موړم شم تندم لاړه شي لباس بستر خوراک زما دا شوق مې دا دی چې زما سینه او د محمد رسول الله حدیث په لیکلی کېدل سترګو مې د ده چهره انور ته کتلی د ده په خوا کې اوسېدلی دا نه شو عزیزانو واورئ او په کلاو غوږونو واورئ سنیان منیان نشته سنی توب تاسو پیژنئ نه سنی څه پیژنئ ماما سنی کو
یو کلی کې مې تقریر کولو 2 غنټې تېرې شوې ما لکه څه پوه شوې ویل لږ خوب راغلی او که بیا دې مهرباني وکړه ما دي ته سني څه نه په سني او نه په مني نه پېژنې بس بھائی نماز آمدئی وہ نماز جا کے پوچھنے ساڑھے نانے دے وقت کوجا پڑیا ہے گھر کوجا پڑیا ہے او مسلح بھی پڑیا ہے گھر تو او میں نہیں جاندا ہے دیاں باریکانو کوجا نماز مسلح پڑیا ہے گھر تاسا موز تاسو پوئی گئی نا دعوی سره درته وایم چې د مونځ غرض تر اوسه مونځګزارو نه دی پېژندلی د اسلام غرض تر اوسه پورې مسلمانانو نه دی پېژندلی او کوم سړی چې د شي غایه او غرض نه پېژني په هغې فایده نه مرتب کېږي بلکل جنازې غرض څه دی هغه ورځ مې یو لوی بزرګ ته وي ما یې په ایمان یې ویل جنازې خو دې ډېرې کړي وې الو مال دې ځای کې دې نری غوندې درد پیدا شوی چې دې مړي سره به بېګاله څه چل کېږي ویل نه ویلي مې دي چې خدای یې بخي مال دې ځای دې درد کړی دی که نه درد خو یې نه دی کړی ما جنازه نه ده شوې ورکوي دغه امامان الله چې دې ځای دې نری غوندې درد کړی دی خدای هم بې خو نه بس غرق یې غرق دا چا چې دا جنازې مونږ کوو دا لا غرق دي دا بل ورځ غیبي جنازې چې کوي دعا وکړئ خدایه ویې مخې جنت وکړي دا قسم په خدای چې ټول فراډ دوکه وه په ایمان درته یم چې زباني جمع خرج تاسو پوه قسم په زه خو صفا خبره هغه جنازې لازم چې دا ځای مې ورسره نری درد وکړي چې دې ځای مې نری درد نه کړی ورځم هم نه که لاړ شم نیت یې نه تړم دې ځای دې درد ونه کو دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اسلام غرض تاسو نه پېژنئ اسلام څه ته وایي اسلام څه معنا شیعاګان ځان ته مؤمنان وایي مالکه مؤمن څه ته وایي مومن माना अमन देने वाला, अमन देने वाला मोमिन देता हुई बल अमन वर्कोल मोमिन दामना इस्लाम समाना गर्दन निहादन मिन अहकाम अल्लाह ताला व रसूलिही द खुदा और द रसूल हुक्म त गर्दन निहाद के दल ईमान से तवई वह तालिबान यही था सुन का है तालिबानी तो तालिबी वह ईमान से तवई शर्म पकार ईमान न पेजने इस्लाम न पेजने तो बासगुल कोता की शैतानत ला हो खतक रहे बिजलीगर मुला बांधे डस को प्रोपेगेंडे ला हो खतक रही पता सुबह डस कीगी पमा बन की जनाजे बमकोम टोल बमुर्दारे गई इंशाअल्लाहुल अजीज मां सकार दे ما د پاکستان د ټولو صدرانو پسې دعاګانې وکړې ضیاءالله کوم لاړو خدای دې وبخښي زه د ضیاءالله لوی برخلاف وم په دې جومات کې مې په دوو ټکو یې برخلاف وم اقتدار مې ته نه غوښت دا مې ورته وی چې د اسلام نوم چغې مه وه دا چغې مه وه بل دا چې ملا پسې دا د سود د زکات پیسې مه ګرځوه
ملیان راته خسیان کوا ما دا دوه ټکي چې مړ شو په ایمان درته وایم چې ټوله ورځ ورپسې دړنه خفه وم دړنه زمونږ ټول اختلافات ورسره ختم شي الله دې ورته معافي وکړي سره د ټولو مرګرو څومره چې په دې جاز کې کړی شوي دي خدای دې ټولو بخي حدیث کې راځي اذکروا محاسن موتاکم د مړو نیک خصلتونه یادوئ چې سړی مړ شي مړي پسې به بد نه وی دا شرن ناجایز دي زما په خبره پوهېږي خبره لاړه خدای پوهېږه او کار یې پوهېږه اوس سوال د ملک دی سوال د ملک د بقا او د سالمیت دی عزیزانو شیعو ته م ووایئ سنیانو ته م ویم نور فرقو ته م ویم که پاکستان و تا او زه به سره د دلایلو جنګ مکو که پاکستان نه و زمونږ ملک نه و نه به سنی او نه به شیعی زما عزیزانو دعا کوئ چې خدای دا ملک باقی پاتی خبره د ملک د سالمیت او د بقا ده مونږ د ملک دشمنان نه یو علماء دیوبند اول هغه خلق دی چې پاکستان جوړ شو مولانا حسین احمد مدنی نه تپوس شو هغه ووی چې جوړ شو نو دعا ورته وکړي چې الله سالم لري اوس او الله تر کافی مودې پورې وچلي دا د مولانا مدنی الفاظ تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې سوال دلته د ملک د بقا او د سالمیت ته سوال د چا شخص پورې نه دی ضیاءالحق کلارو دعا وکړي چې الله یو صحیح نماینده د هغه په ځای مونږ ته را پیدا کړي چې د دې ملک قانون قرآن کړي ما ته وګورئ تر هغې به یې پرېږدونه که فوجیان وي او که غیر فوجیان وي چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون هم قرآن کړی تیار یې دې ته زمونږ ټوله جګړه به دې دپاره وي چې د پاکستان قانون قرآن شي عزیزانو شهید څه ته وایي دا باس با سبا 12 بجے کوارټای کې بیا جلسې تاسو به مهرباني کوئ راځئ به ما مریم خوږېده خو تاسو کې څوک ولیان ناست دي نو خدای اوس به ځئ کم خوا لاس اوچت کړئ لاس اوچت کړئ ګوره ما ته یو منټ لاس کوز کړئ خدای ته وګورئ چې د خپله لاسه د هغې جلوسونه کامیاب نه کړي ای خو مونږ سره جګړه په دې ده چې زمونږ جلوس کې له 20 کسې او ټول خلک تاسو رانه دغه کړه غلي وځئ او نیغ کورونو ته ځئ چې هغې مو 8 کسې او ځان باندې رایخي وایي وهئ ځان ځئ خدای مو